هغه سرتیری چې په یوازې ځان 3 شپې او ورځې د دښمن سره وجنګیده. احمد شاه ولد عبدالحکیم د کندهار ښار د 2مې امنیتي حوزې سرتیری دی چې په همدې حوزې په قرارګاه کې د طالب وسلوالو ترهګرو له لوري په محاصره کې و او نوموړي په یوازې ځان ورسره وجنګیده. د احمد شاه نور ملګري وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي وو، خو نوموړي په یوازې ځان د امنیتي حوزې د مهماتو او ځان ساتنه وکړه او تر پایه 2مه امنیتي حوزه طالبانو وسلوالو ته ونه سپارله. د احمد شاه نورې خبرې په ویډیو کې را سره وګورئ. نامه ژوبله ورکړله، خپل وس طاقت یې وکړي، 3 ورځې زما سره وم، هېڅ تلفات یې ماته نه دي راکړی. معنا دی دښمن چې دی دښمن ډېر کمزوری دی، خالي په پروپاګند سړی بیروي. په ګرده ژوند کې باید د دښمن څخه سړی ونه بیرېږي. دښمن ځان راته تسلیم که، ما ورته وویل چې په څه رقم یې تسلیم که، ستا ځای نه دی معلوم، موږ د هرۍ پرې موږ معنا ګرده د نظامي خلک یې ځای مې معلوم، ته د بل غلام یې. ما ورته ویل زه به تا چېشته تا د ځان ته یو پنجابي نوکر یې مزدور یې، موږ چې افغانان یو، افغانان په ټوله ژوند کې مر قبلې ځان نه تسلیموي. غواړم دا پیغام دی چې دا هېڅ ماسې بې پروپاګانده ماسې وه، هېڅ زورواکۍ نه لري، خالي دا د خلک خطاباسې چې وایي دغسې دی ځان ته تسلیم کړه. ما 4 ساعت سکیله ورته درلودله، ولې پر ما نه راغله؟ څو ګشته یې اراده وکړه، بیا به هم مرجوبه واوښته، هم به وتښتېدله. 3 ورځې زه یوازې ورسره وم، د شپې او د ورځې 5-6 لیزریان راته کش کړي وه. لاړه هغه ورته تسلیم شوله طالبانو ته، او ما خپله نه سلاوي ورکړي دي نه در مرګ در شېبې پورې ورسره جنګېدم. ما ورته ویل چې نه کوم. بیا زموږ مشر کمانډو عیان راته راغله، زموږ مشر د نظر علي انډوال د صمد په نامه دی، هغه به را خلاص کړلم، باره اوس د هغو سره ورسره یم، په خیر و خیرات راغله راپسې. په اوله ورځ چې مې درشي اغوستې ده، د درشي مې د هغه ویلي دي چې من زه پر افغانستان پولیس یم، د افغانستان د خلکو دپاره خپل ځان قربانوم، په توره شپه ورته ولاړ یم. دا د دوی په بیره خو موږ نه بیرېږو، د دې څه ولې وبېرېږو؟ موږ 5 وخته لمونځ کوو، کلمه وایو، مسلمانان یو، دوی د بل غلامان دي. نو باره په څه رقم زه لمونځ کوم، دی ما ته وایي چې ته کافر یې، بیا ما ته مخامخ دی ولې پر ما نصیرت لری؟